عبدالله ابن قتاده رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حدیث را نقل کی وای پیغمبر علیه السلام و فرمایل اسوء الناس سرقه الذي يسرق الصلاه تر ټولو خلقو پغلو کې د غلا په اعتبار باندې هغه غل دي چې هغه د لمانځه څخه غلا کوي. قلنا یا رسول الله فكيف يسرق الصلاه وای موږ ته ویل چې اې د الله پیغمبر د لمانځه څنګه غلا کوي د لمانځه څخه غلا څنګه وي. وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها هغه کس د لمانځه څخه غلا کوونکی دی چې رکوع نه پوره کوي او سجده نه پوره کوي. یعنی دا تر ټولو بد غل دی. حالانکه ډیر خلک په دې غلا باندې اخته دي او پیغمبر علیه السلام تر ټولو غلو بدترین غل بولی. خدای بیچاره په دې باندې خبره